یو لاین کې 3 4 5 6 دي ماشاءالله. دا څه مالګې سره خوري حالې سور کوي ورواړه څه پته یې ولګي ونې سوه ته هنه جنا دی مندتې دې ځینه ټوله هنګو ته سپلی کېږي اتېرې پردي باغ کې سارې هسې سور کوي خیر می اجازت خاصه داسې ونه وي که نه شروع پسې راغلي. سلامونه نیکې احترامات ملګرو بدرحمانې ما امید نه ټول وي خشاش بشاش جناب بیکګراونډ کې تاسو هم کتلی شئ څو ځوانان هم دي را سره او په تیره راغلي یو الوچو مندت و باغ ته هکې به تاسو هم ګرځو جناب مونږ سره اوسئ ښه جناب د ځوانان چې کوم دي اموخته شو اټک یې وکړو د یو ځوان چې کوم دی پوه شئ او ډېره ښایسته خوندور شان دي او تاسو کتلی شئ ډېرې غټې دي یوه لاین کې 3 4 5 6 دي ماشاءالله. دا څه مالګې سره خوري حالې سور کوي پوه شئ فلحال مال نشته او دا ځوانان دي که نه ډېر ښایسته سیسټم یې ورته کړی د بوجۍ موجۍ ورته رډي کړي وښیه څومره دي ټولې کې ځوان شرمي منډه یې کړه ښه جناب دا ځوانان ستاسو کتلی شئ دا ځوان چې کوم ډېر تکړه و د ګوکرۍ موکرۍ ډاکې کې دا کسي ورواړه څه پته یې ولګي ونې سوه ته هنه جناب دی مندتې دې ځینه ټوله هنګو ته سپلی کېږي او د یوه بوجۍ ډاک کړي دا بله دی دا بل ځوان ټیک ټاک یې لګیا دی او دا ځوان شرمېږي پاتې نه پرېږدي سره ته ولې شرمېږي او دا بل ځوان دی راخوښه دی څه حساب ده وعلیکم السلام دی مالک دی جوړ برابر څنګه حالات برابر دي ځوان وګوره که نه څنګه یې اټیک کوي اتېرې پردي باغ کې سارې هسې سور کوي خیر می اجازت خاصه داسې ونه وي که نه شروع پسې راغلي شروع پسې نه وي راغلي پراخوی او جناب دا دي هلوچې چې کوم دي ډېر فرش دي خو یا تروي دي تروي ہوتے که تروشي ہوتے ہو مو د خپل زبان کې یو ټاکي جناب دار کې ډېر سور کوي او جناب چار شپېره ستاسو کتلی شئ دا ټولې په سایډ کې نرو باندې چې کومې دي ټولې الوچې ونې دي او سره هغ طرف یې چې کومې وي هماغه فرنټ کې چې کومې دي د مندتو ونې دي او داسې د نورې کروندې هم شروع دي او ځوانان لګیا دي کټینګ بټینګ شروع دي او جناب تاسو به دا باغ چې دی جناب دا باغ دی په هنګو کې یو کاس و هغه مالک هغه ته په ټیکې ورکړی چې څومره مندتې د تاسو وړی شئ او بازار کې سپلی کوی شئ او دې اند ته چې کومې لږې وړې دي او سره سایډ کې دا نور سیسټم هم دی دې اند ته ما ترخه لکه اوږد والا لاین دی یعنې مکمل فارم جوړ یې کړی ډېر ښایسته خوند شان مزه کوي او هغ طرف یې ډېرې ونې دي او ټول باغات دي دا ځوانان چې ګورئ په هماغه بوجۍ یې واویستله دي او پاڼې ډېره خوشې کړي دي او جناب په تیره چې دوی هغه کې ګرځي ډېر خوند شان مزه کوي یعنې سړي روح چې کوم دي هم خوشحال وي او نور هم سړی ایون وي او دا ځوانان چې کوم دي لمن یې ډاکه کړي بوجۍ یې ډاکه کړي بازونه شوټي شه سبویونه کروندې مروندې وکړي او نور واپسي کوي او ډېره درانه دی خو بیا سړی تکړه دی څه ناکام دي شي بیا به څه کوي او دا بل ځوان دی په راخوښه یې په لرې بیا یو یې کش کوي ولې یې پرېوته نه اخر یې ستړی کړو پرېوته ونه دوه ځوانان دي ټیک ټاک یې جوړېږي دا بل کیمرامین دی دا یې ځوان دی ښه جناب په تیره توتان دي جناب دا دی فرش توتان توتان یو ټیسټ دی ښه دا جناب دی الوان دا ځوان چې کوم دی الوان پسې خو نه یې راغلی که نه جناب دا یو سره دی بل هال سټې دې کې هال سټې مې کوي چې د مندتې الوچې مچې سره راکوي که نه دې کې پرته وي
فلحال باندې دا یو کارټن ورکې پروت دی او بس نور کو پسې نو جناب د وړکې ونې شان ټریپ په هنګو کې راغلي یو بایپاس سایډ کې یو باغ و دا تاسو هم وکتلو نور به هڅه کومې هنګو کې هغه تاسو هم ښایي نو زه عبدالرحمن تاسو نظرت غواړم تر بل ویډیو پورې د الله